بیا بخښنې خدای پاک او سپېڅلی نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړه وروغ به وي غواړو چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کمرې دوه مهم سکرینونه معرفي کړم چې هغه یو LCD سکرین دی او بل وی فاینډر دی. LCD سکرین د کمرې لوی سکرین دی چې موږ تاسو ته سوژه په مکمل ډول په دغه سکرین کې معلومیږي. او بل دغه نه وروسته کوم بل سکرین چې دی کوچنی سکرین یو وی فاینډر سکرین یوازې د یوې سترګې لپاره دی چې موږ تاسو سوژه یوازې په یوه سترګه باندې لیدلی شو. او د دغه دواړو سکرینونو ترمنځ توپیر دغه دی چې نظر وی فاینډر ته LCD سکرین د کمرې چارج زیات مصرفوي. عموما کله چې ویډیو کېږي هغه په LCD سکرین کې کېږي او کله چې عکاسي کوو هغه موږ تاسو په وی فاینډر کې کوو هغه بهترینه عکاسي او ویډیو راځي. نو کمره دغسې خاصیت لري کله چې موږ تاسو غواړو چې په LCD سکرین باندې ویډیو یا عکاسي عکس واخلو د لینز څخه په سیده شکل نور داخلیږي او کومه شیشه چې دغلته ده یا دغه سیده سنسور ته ځي او په LCD سکرین باندې معلومیږي. او کله چې وغواړو چې مثلا موږ تاسو دغه سوژه په فاینډر باندې ووینو نو دغه شیشه پورته کیږي او څنګه کیږي موږ تاسو ته دغه سکرین یا دغه سوژه موږ تاسو څنګه کیږي په فاینډر باندې موږ تاسو ته معلومیږي. بهتره دغه ده چې کله عکاسي کوو نو هغه باید په فاینډر کې وشي او کله چې ویډیو کوو هغه باید په LCD کې وشي ځکه LCD یو خاصیت لري چې موږ تاسو ته هغه سوژه یا هغه معلومات چې موږ تاسو په کیمره باندې نیسو هغه په LCD باندې په مکمل ډول په واضح شکل سره موږ تاسو ته څنګه کیږي ښکاره کیږي او هر وخت چې تصویر اخلو هغه باید څنګه شي په فاینډر باندې وشي. قدرمن لیدونکو دغه وه د دغه اونۍ ویډیو چې ما درته چمتو کړه. تر بلې ویډیو د خدای په امان.